د امید رادیو د شننې برخې درنو اوریدونکو او لیدونکو، زه محمد الله بریال او ضیا وسیل سلامونه درته وایو. د په دې برخه کې د عمر ناصر شننه درته وړاندې کوو چې سرلیک کېدی د استانبول په مذاکراتو کې څه پېښ شول. بریال صاحب، دا چې څه پېښ شوي دي د تل په څېر پیل تاسو وکړئ او هیوادوال مو پوهیږي چې موږ په دې برخه کې ځینې تبصره هم کوو مناسبو ځایونو کې، خو بیا هم وایم چې ستاسو نه به یې واورو او زه به هم کله کله تبصره پکې کوم، یعنی همغږي او مداخله او ملتیا به کوم انشاءالله. تر همدې سرلیک لاندې راغلي افغان او پاکستانی لوري د قطر او ترکیې هیوادونو په منځګړیتوب د 13 اکتوبر میاشتې په 25مه په استانبول کې بیا ځلې د خبرو میز ته کېناستل. په استانبول کې وروستي مذاکرات د دوحې د مذاکراتو د لړۍ برخه وه. البته د یادونې وړ بولو چې مغالطه نشي د دوحې له پخوانیو مذاکراتو سره د دې هدف دا ده چې هلته د افغانستان او پاکستانی لوري ترمنځ د خبرو لړۍ هدف دی بالکل، او هغه مسله یادوي، نه پخوانی مذاکرات چې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ شوي دي. بالکل، مننه وسیل صاحب چې مسله مو واضح کړه. خو څنګه چې له دغه مذاکراتو څخه تمه کېده د پاکستانی لوري د سرغړاندي په سبب ترې هغه هیله ترلاسه نه شوه. تاسو نه یاورو وسیل صاحب چې هغه هیله ترې نه ترلاسه شوې په دې تړاو؟ زه خو وایم په داسې حال کې چې د غونډو په څنډه کې دوی وایي هر کور کې اختلافات شته او موږ هم د هماغو په څیر مسایل د خبرو له لارې حل کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اسلامي امارت له استازي سره په ایران کې البته د ایکو غونډې په څنډه کې دې مسلې ته اشاره کړې وه، خو له غونډو او لیدنو هاخوا بیا بل څه کوي بریال صاحب، او دا د خواشینۍ ځای دی. بالکل. راځو د شننې بلې برخې ته چې پکې ویل شوي د پاکستانی لوري د پرله پسې سرغړونو، ستونزو او خنډونو رامنځته کولو له کبله مذاکراتو شاوخوا یوه اونۍ وخت ونیوه. په داسې حال کې چې په تیل شوي وه په استانبول کې کېدونکي مذاکرات به یوازې 3 ورځې وخت ونیسي، خو یاد مذاکرات پرله پسې 3 ورځې بې پایلې وو او پاکستانی لوري څو ځلې د خبرو له میزه د تېښتې هڅه هم وکړه. تاسو نظر څه ده په دې برخه کې وسیل صاحب؟ بریال صاحب، یو دلیل دا و چې پاکستانی لوری بې صلاحیته و، نو بې صلاحیته کس به همداسې کوي، زنګونه به وهي چې خاصه کړی څه وایي او امریکا څه وایي یا څه نظر لري. لکه مولوي ذبیح الله مجاهد چې ویلي واقع تر ټویټر محدود دی، نو واقع تر ټویټر او دغو اړیکو یا زنګونو محدود وي، دا یو دلیل کېدای شي. عمر ناصر وړاندې لیکلي پاکستانی پلاوي په غیر منطقي او غیر معقولو تقاضاو غوښتل چې افغان لوري باندې فشار راوړي او خپلې نامعقولې غوښتنې پرې وتپي، خو افغانستان یې هر ډول یرغل ته مساویانه او په زغرده ځواب ورکړ او په هسکه غړۍ له دغه هیواد سره په نړیوال دریځ راڅرګند شو. خلکو هم تبصره وکړه بریال صاحب چې 1991 کې د بنګلادیش له جګړې وروسته دلته هم سخت سبق ورکړل شو، یعنی که افغانان امکانات هم ونه لري په چریکي جګړو کې بیا ټکنالوژي هم ورته په ګونډو کېږي، او دا ټول ته معلومه ده هماغه باید دلته هم صدق کوي چې موږ کله کله دا یادوو. ټیټ مې بوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. نو که څه هم نه وي په لاس کې، خو چې یو موټی شي بیا هر قوي ځواک ته هم ځواب ویلی شي. کورودن د شننې په دې برخه کې راغلي د افغانستان او پاکستان اړیکو کې وروستیو ترنګلتیاو دا وښوده چې افغانان فشار ته نه تسلیمیږي او هر ډول فشار او وحشي کړنې د مقابل لوري په زیان تمامیږي. پاکستانی رژیم دا هم په ښه ډول احساس کړه چې افغانان که په خپلو منځو کې هر ډول ستونزې ولري، خو د بهرني دښمن پر وړاندې په واحد صف کې درېږي. وسیل صاحب، واحد صف څنګه رامنځته کېدای شي او کوم عوامل پکې مهم دي؟ زه فکر کوم بریال صاحب کله چې هیواد له ګډ دښمن سره مخامخ وي چې د واحد صف رامنځته کولو کې بیا قوي، روښانه او د اعتماد وړ رهبري هم مهم رول لوبوي. یعنی لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې واحد صف څنګه رامنځته کېږي، یو دا چې
یوه ګډه موخه رامنځته شي که هغه دښمن وي یا کوم بل هدف، او بیا په دغه واحد صف کې قوي، روښانه او د اعتماد وړ رهبري او مدیریت هم مهم رول لري چې همدا سبب شوه واحد صف رامنځته شي. کارودان د شننې په دوام کې ویل شوي د وروستیو مذاکراتو بې پرې څارونکو ډلګیو او اژانسونو ویل چې افغان لوري د روان کړکېچ حل له زړه غوښته، خو پاکستاني پلاوي بیا د دې نیت نه درلود چې مذاکرات د پایلې ولري. اصلا خبره په سلامیه هغه سلوټ کې وه بریال صاحب چې د پاکستان د لومړي وزیر ډونالد ټرمپ ته وویل چې زه یو عسکري سلام درته کوم. نو فکر کوم چې یوه برخه یې همدا وي، هغه کومه خوشخدمتي په اصطلاح چې په پام کې نیول شوي وه. نو همدا چې دلته وویل شول پاکستاني پلاوي د دې نیت نه درلود چې مذاکرات د پایلې ولري، نو خبره هلته تړلې وه. سرچینې دا هم ویلي وسیل صاحب چې د پاکستان د پلاوي د غړو ترمنځ همغږي نه وه او د استدلال پر ځای هڅه کوله چې د خبرو له بهیره ځان وباسي. موږ مخکې هم یادونه وکړه بریال صاحب د شننې په ترڅ کې، لکه مخکې مې چې وویل زنګونه چې ډیر شي نو لار ترې ورکه شي یو چانه. یو عام اصطلاح هم لرو، خو دلته فکر کوم دا د زنګونو مسله، زنګونه چې ډیر شي بیا لار ورکه شي. استانبول کې د افغان او پاکستاني لوري کشالې دومره اوږدې وي چې آن د شپې تر 2 بجو پورې بحثونه پرې کړي، خو د افغان لوري د تساهل او اسانچارۍ سره سره هم پاکستاني لوري د خنډونو جوړول غوښتل. داسې هم ویل کېږي چې پاکستاني پلاوي ځینې پریکړې ومنلې، خو د یوې ټلیفوني اړیکې وروسته له خپلو ژمنو په شا شول او ویل چې نه د امریکایي ډرونونو مخنیوی کولی شي او نه هم داعش قابو کولی شي. وسیل صاحب دا یعنی څه معنی؟ دا هغه ادرس ته خدمتي هم بلل کېدای شي چې فرمان ترې اخیستل کېږي. مخکې هم یو څه اشاره وشوه، دلته غواړم لږ نور جزئیات هم وړاندې کړم ځکه نوبل جایزې ته د ټرمپ د نوماندولو مسله هم 2 ځله مطرح شوې وه او بله یې په ناامنۍ کې ګټه ده، خصوصا بلوچستان کې چې که هغه سیمه ناامنه وي دوی به د تیلو ګازو نه استفاده کوي او د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به ترې بې برخې وي. نو دا هم پکې راتلی شي. عمر ناصي وایي افغان پلاوي په ورسپارلې مسوده کې لیکلي و چې پاکستان باید ډاډ ورکړي د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نه نقض نه کړي او هیڅ یوې ډلې او مخالف ځواک ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي. دا هم ډیره جالبه ده بریال صاحب چې یو اړخ ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې یا زموږ له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ نه دی پیښ، خو بیا بل لوری وعده کې متزلزل دی او وایي چې دا نشم کولی یا هغه نشم کولی، یعنی خپله ناتواني د نورو هیوادونو پر وړاندې ښکاره کوي. د شننې په دوام کې ویل شوي د سرچینې په وینا په مسوده کې افغان لوري د یو داسې 4 اړخیز میکانیزم رامنځته کېدو ته چمتووالی څرګند کړی چې د اوربند هوکړه تعقیب کړي، څارنه یې وکړي او له همدې لارې به د احتمالي سرغړونې ارزونه او معلومات به تبادله کیږي. شننه کې پوښتنه شوې چې د استانبول د مذاکراتو وروستۍ پایله او پریکړه د چا په ګټه وه؟ اوس به واورو چې د شننې لیکوال په دې اړه څه ویل دي، موږ به هم خپله تبصره بیا ولرو. وړاندې مو څرګنده کړه، البته د شننې لیکوال لیکي چې وړاندې مو څرګنده کړه چې افغان پلاوی د جوړجاړي او د کشالو د حل په موخه د مذاکراتو میز ته حاضر شوی و، خو د سرچینو له مخې پاکستاني لوري نه خپل منځي همغږي درلوده او نه یې هم سیاسي خپلواکي. په پام کې و چې استانبول کې ترسره کېدونکي مذاکرات معنا لرونکي او د افغانستان او پاکستاني لوري ترمنځ کړکېچ په اړه د دوحې د مذاکراتو لنډیز ووسی، خو په هغه ډول ونه شول او همداراز مذاکراتو تر ټاکلو ورځو هم ډیره موده ونیوله. تاسو نه په دې هکله اورو وسیل صاحب؟ په مذاکراتو کې بریال صاحب اوږدې خبرې او حوصله هم ډیره مهمه مسله ده.
ځکه که څوک حوصله ونه لري نو بیا خبرې پر مخ وړلی نشي. شننه کې هم یاده شوه چې پاکستاني لوري پلمې کولې، یعنی دوی د حقیقت د اورېدو حوصله نه لرله او د ویلو لپاره منطقي خبرې. یو بل مثال به هم وړاندې کړم. په ورزش کې هم همداسې یو فرمول دی چې مقابل لوری ستړی کیږي بیا خپل هدف ته رسیدل ممکن شي، یعنی هدف په حوصله ترلاسه کیږي. که د کرکټ لوبه ده، که همداسې ځینې رزمي لوبې دي که نه، مقابل لوری یا سیال یا حریف پرېږدي چې حرکات ډیر وکړي، ستړی شي، بالاخره په یوه ضربه یا په یوه تخنیک هغه له صحنې لرې کړي. نو دغه وړتیا په افغان پلاوي کې وه. مننه. دوحه کې ترسره شوي مذاکرات بریالي او په لنډ ډول پر یوه موقتي اوربند پای ته ورسېدل، خو په استانبول کې مذاکرات د نورو خبرو اترو د دوام په تمه پای ته ورسېدل. د پاکستان پوځي رژیم له لوري استول شوي پلاوي د افغانستان د ملي حاکمیت او لوړو مصالحو خلاف غوښتنې لرلې چې افغان لوري ورسره په هیڅ ډول هوکړه نشوه کولی. همدا ناروا او باطلې غوښتنې وي چې دا د مذاکرات دریم پړاو ته هم وغځېدل. په رسمي ډول دواړو لوریو د استانبول خبرو اجنډا په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د سرچینو په حواله وړمه ورځ دواړو لوریو طرحې تبادله کړي او د دوحې توافقاتو عملي کېدو لپاره د یوه میکانیزم پر رامنځته کولو بحثونه شوي دي. نړیوالو مبصرینو او پاکستاني ژورنالستانو او شنونکو منلي چې استانبول کې ترسره شوي مذاکرات د افغان پلاوي په ګټه تمام شوي. هماغه یو اصطلاح ده یا یو اصطلاح ده چې وایي لمر په دوه ګوتو نه پټېږي، یعنی دوی هم حتی په کېدای شي پاکستاني رسنیو کې هم دې مسلې ته اشاره شوې وي، خو ځینې مسایل پټېږي په داسې حال کې چې بیا وایم لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. د دې ګټې عمده علت د افغان لوري همغږي، خپلواکي، درایت او حقانیت و چې پاکستانی پلاوی له دې ټولو ښېګڼو بې برخې و. ستاسو په نظر د مذاکراتي پلاوي ځانګړتیاوې باید څه وي وسیل صاحب؟ زما په نظر بریال صاحب باید د هیواد سیاسي موخې او ملي ګټې ښې وپېژني، تجربه، قوي تحلیل او وړتیا ولري او له تاریخه خبر وي. لکه څنګه مې چې وړاندې وویل د حوصلې لرل هم او د منطق درلودل هم مهم دي، چې لکه څنګه چې په شننه کې راغلي عمر ناصح څو ځایه اشاره ورته وکړه، دا په مقابل لوري کې لږ لیدل کېدل، حتی یا ان د ترکیې او خصوصا د قطر چارواکو منځګړو هم دې مسئلې ته اشاره کړې وه چې حیران یو چې افغانستان له داسې یوه ګاونډي سره مخامخ دی. عمر ناصح لیکي پاکستاني پلاوي څو ځله اسلام آباد ته د تګ هڅه وکړه، خو منځګړو هیوادونو به بیا د خبرو تر میزه راوستل. منځګړیو د پاکستاني پلاوي اخلاقي او ډیپلوماټیک چلند ته په کتو سلامت او ملامت دواړه په ګوته کولی شول. د شننې دې برخه کې بیا راغلي وسیل صاحب چې د اوربند او مذاکراتو غوښتنه پاکستاني لوري کړې وه او ښایي دوی غوښتل نړۍ ته دا وښیي چې دوی ګنې د سولې غوښتونکي دي او پر تشدد باور نه ساتي. په دې سره دا هم غوښتل بریال صاحب چې د داخلي سیاست لپاره امتیاز او ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه له بېلابېلو لوریو هم غوښتي و یا وغوښتل چې خیبر پښتونخوا د پاکستان برخه یاده کړي چې دا مسله هم له غبرګونونو سره مخامخ شوه. یعنی په هر حال غوښتل چې یعنی د سیاسي ګټه پورته کړي، سیاسي ګټه هم پورته کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل د مظلومیت او د امتیاز د نړیوال امتیاز ترلاسه کول لپاره هم هڅې روانې دي او دا هم یوه هڅه وه په دې برخه کې. بیا هم د شننې لیکوال لیکي حال دا چې د سولې د میز تر شا هم د دوی لخوا د جګړې او وینو بوی پورته کېده. البته د خلخلو د پاکستاني رژیم پلاوي له پیله هڅه دا وه چې افغان لوری محکوم، مغلوب او تیری کوونکي وښیي، خو د خبرو پایله برعکس او تذلیل او سرټیټي په برخه شوه. او دا هغه څه و چې نړۍ پرې پوهېده. ټولو په یوه خوله پر افغانستان د دوی بریدونه هم وغندل، هغه وخت کې چې دوی بریدونه وکړل او بیا وروسته د افغانستان لخوا هم انتقامي بریدونه پیل شول. عمر ناصح لیکلی وسیل صاحب افغان لوري په پوره نرمښت
زغم او متانت د مقابل لوري ځواب وایه او نه یې غوښتل ډیپلوماټیک اصول او نزاکتونه تر پښو لاندې کړي. د افغان حکومت ویاند د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا وویل چې اسلامي امارت پر تفاهم او ډیپلوماټیکو چینلونو باور لري او له همدې لارې له پاکستاني لوري سره د ستونزو هواری غواړي. افغان حکومت بیا هم ویلي چې د ګاونډیو په ګډون له نورو ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د دوه اړخیز درناوي په پام کې نیولو د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نیت نه لري. ستاسو نظر هم په دې برخه کې غواړم چې شریک شي وسیل صاحب په دغه موضوع باندې. زه خو داسې وایم له همدې امله هغه هیوادونه هم تعامل ته رامات شول چې وړاندې له افغانستان سره ډیر مثبت تعامل نه درلود. ښه مثال یې تاجکستان کې یوې غونډې ته د بلخ د والي وربلل و او همداسې اروپایي هیوادونو هم د اړیکو جوړولو هڅې کړې دي چې هیوادوالو حتما په خبرونو کې اوریدلې هم دي او تعقیب کړي به وي ان شاء الله. د شننې په وروستۍ برخه کې راغلي دي که څه هم د استانبول مذاکرات پیچلي دي او پاتې خبرې بل بحث ته پاتې شوي خو دا چې د افغان لوري د حقانیت ګراف لوړ دی بری به د دوی وي او که بیا ځلې د افغان انسان او افغان خاورې پر خلاف له مقابل لوري یرغل کېږي نو د نوک ځواب به یې په سوک ورکول شي. لکه څنګه چې په تیرو جګړو کې د تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی دی او مخکې مو هم یادونه وکړه په دغسې حالاتو کې بیا افغانان سره یو موټی کیږي. بالکل. نو د شننې پای ته راورسېدو. د امید راډیو د شننې برخې درنو اوریدونکو او لیدونکو د استانبول په مذاکراتو کې څه پېښ شول تر سرلیک لاندې د مناسې شننه وه چې درته وړاندې شوه. تر بیا مو لوی الله مل د الله په امان.